سلامونه مو د نادرشکوټ ولسوالۍ د زنخیلو مربوط د شنبوات له ښکلي بازار څخه داسې چکنی دو چې چا سره نقد نه وي چرګ یې ورته خرڅې کړې دا ټول ده الله خدای ته یابود که خدای په دین یابود که خدای په دنیا یابود که روژه موت نه بعد خو چې دغه نسور چې ونسې دا منه ډېر خلک زه دغسې په خاموش کوم کله کله مې تپوس کوئ مرګلو هسې نه چې زه ژوندی یم تاسې مړه سترګې هره ورځ توروې که کله کله نه دا خو چې میان شي خامخا بهتره میان یې یعنې د جانان کلي دا سړک مې تېرومه په خوری دی شعر یې داس په جګه غونډه کوي دی ساخ مې ته ځورېږم ولکه ساخته پکوړې دي که خورې که نه لاس ورځې به ښه دا تقریبا څلور نیم سوه دي که نینه دي نیم سوه دا جوړه په څو دلای وه په څو دا څومره ارزونې دي دا ویلې دا شپږ اوه سوه جوړه مې ګنډلې دي لکه دلته یې کارګره در سره دي د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د نادرشکوټ ولسوالۍ د زنخیلو مربوط د شنبوات له ښکلي بازار څخه ومنئ ستاسې په غوښتنه نن راغلو له خیره سره د شنبوات بازار ته ماشومان ځوانان مشران دوکانداران او په دې سیمه کې بلها زیات اوسېدونکي به غږوو خبرې اترې به ورسره کوو او یوه رنګینه په زړه پورې او ښکلې خپرونه به تاسې ته در وړاندې کوو عابد صاحب سلام وعلیکم سلام سجاده تاسې ته درنو لیدونکو ته هغه څوک چې زمونږ د پروګرام ګوري اوري هغې ته سلامونه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي نن خو ماشاءالله موسم هم باراني غوندې دی وریځ ده اسمان وریځ ده بلکل ډېر ښه موسم دی ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر ښکلی او دغه سیمه هم پې ښایسته ده دلته د غرونو دغه لرې لرې غرونه چې ګورې عابد صاحب که نه په ویډیو کې معلومیږي هغې سیمې دغې بازار ته ډېره ښکلا ورکړې ده او ډېر ښکلی معلومیږي مازدیګر مهال دی څوک تسبیح اړوي څوک ذکر کوي څوک فکر کوي څوک عبادت کوي خو ماشومان بیا پکې زیات شوي دي که نه دوستانو مخکې به لاړ شو موږ به مختلفو کسانو سره خبرې اترې وکړو تازه سبزیجات هم دلته پیدا کېږي ګورې که د چا زرجیر خوښېږي شنه پیازې خوښېږي او نور اورما جوړ جړې ته ځای دا تو دي دا ملګری مې دی دا شنبوات روبسې دا زنخیلو کوم کې زنخیلو خورا په دا متکا کې دا شنبوات څخه لیکلو او ریکارډ مو روسه نه ده ورکړې زه مولوم سید الله ګرباز زنخیل دی زنخیل په خورا سید الله ګرباز هر شي فتا ځای او دا ګډه پنځه روپیه وا ګټای دو آفرین دلا رته شا استقبال پړای او ان شاء الله 50 بس ورسات تلور شو ورسات سپیری وای خو آفرین نو مختلف ځایونه هم لیدلی کېږي یوه خپرونه کې عابد صاحب د بعضو ملګرو ورته ویلي وو چې دغه کمپالې ویلې زیروي که نه خو دا د یخ موسم سلامونه مشره صحت ښه ده بخیر خیر ښه جوړې چی کې دلته ترکارۍ خرڅوې سبزیجات خرڅوې والله دا سبزیجات مبزیجات ترکاري خرڅوم رضا ښه تېرېږي ښه ده الحمدلله دا کومه چکني ده نوم یې چی ده والله استوده دغه داسې چکني ده چې چا سره نقد نه وي چرګ یې ورته خرڅې کړې دا ټول ده یعنې دومره بهترینه ده والله اوس سړی اولمونو دې پوره لږ تخفیف شته که نه والله استوده دا ولمانه دي پوران دا میګ به سره خخاوي میګ ده چکنی میګ ولمانه ته ورکوي دا والی میګ کوم نجار دو بیا ولمانو ته شوا بیا د ملمانو حق خو نو دا په څو روپیو دو خلته دا تک استوده 10 روپۍ 10 روپۍ دا به دلته نږدې شو خو کې بل ځای کې پیدا کېږي نه استوده دا که دومره خرچا کم ادرک لیمو غاټ مراشویګه ډېر ښه عابد صاحب دا خبره مې ځکه خوښه شوې خپل چکني ته دومره پراخ مارکیټینګ پراخه کچه مارکیټینګ او هغې ورته وکړو نو ته د اعلانات ولې نه وې ته نشر راوړې اعلانات خو داسې څه ده په خدای چې اعلانات یې خپاره کړي چې دا چکني د ګیس ته لوسته ورکړي نه وي
سره کم پیسې خو لږ دی تو سه پیس بیا جګ یعنی کارزها باوی ته کې دا چکنی به وخوري ان شاء الله چرګې والا ته خرڅ زه داسې خبر شوم وای د ځینې خېلو دغه خلک چې دی وای دا ټول کال په قرض باندې سامان وړي بیا بیرته چې دغه د زړګوزۍ وخت شي په دې وخت کې پیسې ورکوي دغه رښتیا ده خبره ده خو هغه غاټ غاټ سامان لکه وړه غوړي وریژه چکنه دې پورې نه غږی کنه بیا دې د خپل غوړي کې کړو دا نه بلغه موږ چې دومره اقتصاد نه لرو چې دا دوه ورځې یو خبره خلاص شي ومن الله توفیق بس باندې وګړو چې بویلې دونکو سره به چې شریک کومه ته په باید غزال والله خو چې ما ورته په ناز کې قتل کول زړه نه به وسه شو ورداسه آها ډېرلې نن خو په سهار کې په غوسه سترګې راواړوه چې بیا د مازدیګر کې د راتلو په تمه نه وم اوس لږ په غوسه روکسه لاړم میخانې ته به د خیال چې به د هیر کما لاړم میخانې ته به د خیال چې به د هیر کما هلته راښکاره شو ستا تصویر په ډک جامونو ډېر زبردست او ورېځې راغلې د امجد په لاس کې جام نشته د بېوسۍ د دې نه ښکته بل مقام نشته ګریوان به سیرې ترې لمن کم ګریوان به سیرې ترې لمن کم ځکه چې د لاندې بانیل مې شته که نه چک چک وکړئ دغه ته وکړئ چک چک ډېر خوند یې وکړو ډېر زبردست او ښې خبرې مو دې سره وشوې مننه ماشومانو لاره پرېږدئ لاره دا د ګندرون دي السلام علیکم ارسا ته ووایه که پارک نه کی حاجی څه نومېږې او ارسا ته څه نومېږې ته نه نومېږې ته څنګه را روان ده وعلیکم سلام حاجی ودرېږه دې لرې شه که زه دېر شم ارساله لیاره یې که پرېږدی ارسا ارزک شه دې ارزک شه حاجی څه نومېږې حاجی صاحب نوم په ټاکه دو ټاکه ټاکه څه معنا لري ټاکه دا معنا ده چې څوک چې نه درېږي په خلکو نه زه ټاکه چوم ټاکه تو څه شته ټاکه د خدای پاک ټاکه خو کوم ځای دغه د شام باوت ماشاءالله څومره ښکلی ویښتون ماشاءالله چې مونږ په خیر ولده مننه زه دې لیدلم که سره لیدلی به نشته ګلدان مالدبار ځینې به ولده پښتنه به ولده موش دا چېرې لرو رجا دې سره تېرېږي رجا دا صحیح تېرېږي په خیر سره لږ مې ورخطو کړه نه یې مخاطو کړی سړیا بیخي نه یې مخاطو کړای شي چې داسې 2 میاشتې مسلسله رژې ونیسئ خامخا شنبهوت بازار ته کوم ځایونه خلک ګرځي شنبهوت بازار دا مانځ دی د وینې چې دغه خلکو ته ویډیو دی په ذمهوارۍ پیژنې دی لکه چې ټول بازار به پیژنې بل نوم دی چې دا خپل بول توپان ټاکه ماشاءالله چې به وایي لیدونکو ته لیدونکو سره به چې شریکې نعرې تکبیر الله اکبر ژوندی دې وي موږ کوم الله خدای ته یابود که خدای په دین یابود که خدای په دنیا یابود که آفرین امین وایه که نه وایه چې امین الله امین مننه خدای په مان اوس داسې وکړه چې د ماشومان لار خلاصه کړي ته چې ورکل یار خلوص شوه ورکل ترله ورکل دوستانو شنبهوت بازار د عابد صاحب دا د نسوار هم پیدا کېږي مشره سره یې والله شکر ده ته خیر بخیر یا نسوار څومره ګامه نسوار لرئ والله نسوار خو شپږو تره ګامه نسوار لري شپږو تره ګامه نومونه شته نومونه شته یې نومونه یې ته وخوله دی پنځه شپږو دغه ایل ولا دی دا سودا تیر دی دا ګردی دی ګرنیټ په نوم دی خو دا به تیز یې ښه تیز دی خپله یې نشي لګلی بل یې خپله نشي خامخا نشي بل یو دی دغه نسوار دی دغه اعلانم مارکادو پوه شو خبره نه بل دی دغه ډبي ولا دی ډبي بیا زون ته دی اعلانات لګی چې نسوار ته یا ولا د خیس کې چې دی مکمل نسوار ته ډیره خلک توجه ورکوي
مسافر ملګرو ته نسور خوان ورکوي که نه مسافر ملګرو ته ولا خوان ورکوي صحیح رئیس ته لګي خارج ته څومره وخت کېږي د کاروبار کې یاره 13 کوله کېږي خپله یې کې که خپله نو ته خپله به یې څو کلو یې زه خپله به ما یا 13 کلې به وم داسې کوم کې دي که نه چې د رژموتې نه بعد یې ونیسي با سړی رژموتې نه بعد خو چې دغه نسور چې ونسي دا منه ډېر خلک زه دغسې په خاموش کوم پوه شو خپله یې جوړوې یا خپله یې جوړوم نسوارو چې کوم باید ټپه چیرې ته یادې که نه ټپه خو ولاکه چې خو هغه کې یوه ټپه دی چې خوله مې سپینګیرې سړي یوړه تر مازدیګره پورې لاړې تو کوم هغه نصر یا میگه دغه ویډیو شایب څه جوړ کړی دی هغه نه دی چې بقاعده پوه شو خبره نه دا بیا زون ته دی مخوم چې کیم دی کنه والا دوستانو عجیب خبرې روانې دي بس مننه دا نه نسوارو کوم مرکه وکړه خیر سه بس صلات خوشحال عابد صاحب د شنبوات ملګری او دوستان او د دې سیمې اوسیدونکي چې دي ډېر مینهناک دي او ډېره زرزو باندې ډېر زرزو به داسې خوږه خوږه غږېږي خو چکنی او په څنګ کې ورسره د خوږو شیانو وړیږي د کندګای ده بالکل دا سونیا زه فکر کوم دا به خپله پخوي دا خپله پخا ده خو ناپر چې څه د مرچ ټومبلې دي موته دومره تاریخ نه معلومیږي که نه نوم دې څه ده محمد امین محمد امینه د مرچو رقم تاریخ یې که نه نه خوږ یم وږې د مرچ د ولې ټومبلې دي دا خو شوق ده شوق چې وي بعضې کسونه په غوږو کې اکېږي دي خو خو پیږي نه نه په پیږي په کول کې خوله کېږي مصروفیت دې ټول ته دا ده چې چکني خرڅوي دغه مټایه خوږه خوږه شیان خرڅوي یا دغه خرڅوم هم ته خو باید هغه مرچ هغه خرڅولی نه مرچ خو نه د چکني دغه مرچو رقم ترخه ده که خوږه نه دا به ترخه ده او ډېر مرچ مې ورچولی دي دا هغه دا خپله جوړوي دغه سونی او دغه شیان غذا سره نه دغه په ترای خوړه کارخانه ده کارخانه یا چې کارخانه ده نو رضا دې سره تېرېږي رضا ښه ده انشاءالله داسې څوک کله رغولې دي که نه چې ته یې لیدلی ویلې دي چې یاره دې مرچ ټومبلې دي چا نه دي نخورو نه دا کاسون چیز دلالت تایلوړي وي جام ارسه کې درې دا لک شوقي جن قاعده چي و چې شوقي لیدونکو سره بچي شریکي مخ والا کا خاص در څه بلوز دا وي یو شایب یې شعر یو شعر وی بیت وی ټپه وی ټوکوي کلا کلا مې تپوس کوي مرګلو کلا کلا مې تپوس کوي مرګلو حسینا چې زه ژوندان تاسو مړوي وګای څک وګا ورته څومره بهترین بیت و مو چې هغه بیت چې کله کله مې تپوس کوي ملګرو حسینا چې جدایي مې درنه مړ کړي خو دا وایي چې کله کله مې تپوس کوي ملګرو حسینا چې تاسو مړوي زه ژوندای وم خدای بمان ډېره مننه تازه اوسېږي بس خوند یې وکړو چې داسې رقم تازه او بهترینو کسانو سره زموږ مرکې کېږي شنبوات بازار دی نو یو مشر به هم عابد صاحب پکې پیدا کوو که نه نو دا خو مشر نه ده ته څه نومېږې صرف نوم دې ورته وښیه نوره چې مه ښیه بخت الله ته فیسبوک لرې لرې په کوم نوم ده بربود رئیس تو نوم حکیم جان ځینې خلک بندان دوستانو لا هم شنبوات بازار دی نورو ګلابي ځوانانو سره ودرېدو ښایسته ځانونه یې برابر کړي دي په کولونه کترې کالي او دغه ځوان سره به ول وغږېږو سترګې یې تورې کړي دي سترګې نری تورول غواړي زما لالی پکې کڅوړې تشوي نه ماشاءالله خیر خیر جوړې برابري ہے صحت ښه ده ملګری وخت را جوړ نوم دې څه دی د ملګریان نوم مې پیګل سالار صاحب دغه شنبه دی کنه تو چې بل څه نه والله زه خو ولسوالي مې نادر شاکر دونه را شنبه یو خبر مې رحمان شلغه کوم ویلې دي کوم ځای کې مې رحمان شلغه کې کوم ځای کې دا اول د تخون غلی چرته ده اختیانو مونږ دې کته ټوکی نه خو صفانو مونږ دي د نور ملګری به ویلې دي تخون دي دا خدای والا نه پیګم دا مو په خپل تاسو دا راغه دی کنه چې کیمه خبره وکم دوی تر وای دا ټوکا ډرامه جوړ کړم ترګ یار اورې ستوره وکړه کله نه دا خو چې میان شخه مخابي تر میان خو زه فکر کم څه خمزان بنوي نه خالی در میان یم خدا را بلول کا خالی جمع دو شوند سندان د زړه ته ضربات خالی پیګه در پیګه مصروفیت دي چي نه مصروفیت خو ولا دا غدای چې وس خو درجه کپل خل شي نه کوم
بس مستخان شي دیګونه ته ته ځان کې ملګری دې سره ویلوړ دی به زه نومونه وپوښتم ته څه نوم یې اینوس څوک اینوس یونس شنبوت یې یا او ته کوم ځای زا شنبوت دا نوم دې شه ده سمندر سمندر د دومره غاټ پکول د غزون برابرول د لسونو ته د موټر سایکل چلاوي که کوم بل کاروبار لا موټرسایکل ډرایور یا هو او ته څه نوم یې دزا څوک دزا او ته زه مدیر جان د پکولونه ملک درونه نه دي درونه دي خو میږي سره بالا دي کدا سی وانه څو په تیختي گاډي شي مثلا انداسې بیروبار شي نو دا پکول بیا پرګادي که نه ته خلیل اداره کاږي جوړ شي نه څه مشکل خو نشته ما باندې درې ساري په کمات لري بیا وخلي یره کو زوای نشي ولنه تر کوس کې وری دا کوم ځای پکول ده دا وجه او غاندو بای پکول دی وزیرستاني پکولونه دي وجه دا څو انچ دي دا د دې سترواله یعنی دا د وتلاس دا د شپوړاس یعنی سجاده د دینه لوی لوی هم پکې شته دا خو هغه درمیانه دی کنه دا وړه دي رضا خو خاطر کی کنه الحمدلله ساګر رضا فاخه دینه دوی چې د ملګرو نه आवाज زمزمه ورو ځکه دا متداسلک خوشتوبیا ته معلومیږي کنه زمزمه مزاد ایوانی ما دومره یو نیم شای وای خدا سره ډېر نشته ځکه چې رضا د سړی نه غلطي کی کنه پروا نه لري یو په شریکه وای یو په شریکه غزال ته وای تبالا کوما کې مشرا او بغام شه بغام مهرباني یو به لنډه ته وای ما وال سره که خیر کې بیا په شریکه میک د یو غزال سیدو یای چې د ګرد مرد میاش تیریږي د ګرد مرد میاش تیریږي د مولا لای بورجه نیم خوړلای وینا د ځانان ګرد مرد سرګې زه په ګرد دنیاګې نه ور کوم اها ما خراب بس یا زمزمه یا ورګي په شریکه به دا وای سیدو څه ورکه زین خلا ته دوی کو ورکا اجیلی وته ده طرف د جانان کلی تا سړک ور تیرو ما په خورای دای کړی داس په جگا غونډه کای دای صاحب ته زورېګم د جانان کلی تا سړک ور تیرو ما په خورای دای کړی داس په جگا غونډه کای دای صاحب ته زورېګم و یو خور راشه یو خدای دای په خوره دای که دست په جگا غونډه کای دای سخوه ته زورېږم یو خور راشه بل خدای دای په خوره دای که دست په جگا غونډه کای دای سخوه ته زورېږم د مو جانان خلای اوز وسب د شاد زیړه کای دای کړی داس په جگا غونډه کای دای سخوه ته زوره وړي کای خور د په لاند زنا یا خای په ولا په ولو نه ور پر په پلو بيدای دوستانو خوند وکړه دغه ملګرو زمزمه او خبره اترې ډېری پزړه پورې وي تاسو ټولو ته ښه شي کیمه بکره بلوچ اسلامیا کاټ کړه اوکې خبر خدای پامان ډېره مننه نورو کسانو سره به هم خبرې مشره سړی ماشه خیر سے جوڑی لور نامګه لورا شنبوتی یې شنبوت دلته څه مصروفیت لري لزمه د ناس معلومیږي لکه پکوړه په خی دا غاډم لګولې دو بس کوم دین دلته پکوړې به خې ورګه دومره دی چې د خلک سره وشي ډېر نه په خی ځکه چې نن سبا واخ ورګه دا صدا لګه دینه روخله د کمرې ته واد ورونه سچدا ته ورګه روخله دا غر روخله دا پکوړې لګيږي که پکوړې دا جی پکوړې لګيږي پکوړې لګيږي دا غوینه دا څه دا خو ورګه دال دي کنه لګوړه یا وسره ګاډ کو دا دال خدا سس پرې بیا خوړای کیږي نه دا څه چاته وخایا دا خوګي دي خوندوري ورګه ساخته پکوړې دي که خوري کنه لاس ورزه بخوي او خارج کې موږ پرونه څوک کسي چې وایي چې د لور موږ ته دا غي دی پکوړو چاله روخی ورګه نه پکوړې چال خدا سه دا چې دال دای خوشوي مرش دي ورګولا پیوز دي خوشوي دا به سره ګټاوي پلا خورېګا نه خپل سره نوکری ولګه ته نه ویني دا باډې په پکوړې جوړه ده دا څه غب خبره خو نه دي کنه چې بوایلې دون کو سره بچي ولا چې شبوای شم نه دي دا کنه زکه چې ولا که یو شم زاوی زکه چې زمزمه وخت تر شواره خوري څومره پکوړې خرڅيږي ولا خې 200 روپۍ باز دومره پودي شي چې وګاته دومره راځوي کاربانه الحمدلله خې شکر سره دا الحمدلله شکر مریض خو نه وي الله لکه دا سه تتر ته معلوم دا رجای نیولې دکانه
ټولو نیولې دي ټول نیول دا لګدار د تغییر کړای دی لږ تغیر کړی څومره د قانون دي دلته شنبوت بازار کې دا تقریبا سلور نیم سوه دي کني نه دي نیم سوه بیخي ډېر دي یعنې دا د داسې وخت چې څو ولسوالیو خلک شاید دلته رسېدل باری ښه رش وي ښه ساعت تېر دی یکیس کې شوی نه اوسه پورې نه یو کیس شي او ته خپله څه مصروفیت لرې مو نسور دي کوندای بس الحمدلله ښه غریبه چلان دو تو بیا لکه چې ښه ساعت کې تېر ده ځکه یو خوست نه بخلوص وی یو خوست نه خلوصي بس خپله دولت جوړوئ یې دولت جوړوي ماشین لرم څو پړی به ورځ کې ووځي ټولې جمله کله 15,000 سودو وشي کله 10,000 وشي صحیح بس خدای په مانه جی مننه رژاموته کاکوله رژاموته پکوله مکوله ته چمواله مننه دوستانو مازدیګر مهال د نورو ځوانانو سره هم غږیږو ځوانه څه نومېږي نوم بلال ده بلاله کتابونه د لوست کې نیولې دي کورس څه شی شته دلته یې کورس یې دولت نږدې کوم ځای کې شموات کې تلار او څه دي درسونه یې لا ډېر ښه دي ښه دي راځو انګلیسي دې زده کړې دو لږه لږه مې زده ده څومره دی یلی دو ولې سپره دویم کې توپ ده انګلیسي خبرې کړای شي اوسه بره خو دوه یې نه ده خو نه بیګو داسې نه وي چې دا ویډیو بیا فوریده کې لوړوي که نه چې نه تېر به شو که ته څه یې خو تو انګلیسي یې لیدو نه والا نه دې رژیخ به نه وي خراب کړی والا رژا مو نیول دې سپره خو رژه نه یې مې نیوله دا یې چا دي دا هغه دا یې تو دي آفرین ستړه ماشې څومره ښکلې ښکلې ډیزاینونه دي ملګرو دا هغه جمعې ته خرڅوې څوکې ګنډي دي ته وړي دي چار وړي دي آفرین ته خرڅوې یوه یوه جوړه په څه دو دا جوړه په څه دو دا یوه په څو دا څومره ارزونې دي دا ویلې دا چې ګنډلی کېږي په یو سلو شل نه کې ماته ګنډي که نه خو خرڅېږي یې دې پوره باس خرڅېږي مخکې هم څو دوستانو نورو کسانو سره هم غږېږو بیا به خپرونه هم سره راټوله کړو او داسې معلومیږي السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر طبیعت ښه دی ژوند دا خیاطي دو که راخ پلورنځای ده راخ پلورنځای د خیاطیم دو کوم ځای نه ورې اکثره راخ کوبل نه ریوس پاکستان لار لګ ستنزمن دی می کې د غریبانه خیاطي دو سوي لکه پاکستان ته لار سخت دی بول چې د مصرفینه چې څه چوي بیرته راخ کې مات ویږي همي دی کوبل نه آنلاین وړي صحیح تر ټولو قیمتي راخ کوم یو ده المجستیک په نوم یو راخ دی دا غینده دا ویل قیمتي ده کمال یې چي ده کمال دغه د چراغ پستول بلان دی غوړ په یې دې پورا چا جوړې کړې دي جوړې یې دې پورا دغه نه د مزینه وخت تلک داسې شه دا شپږ وسه جوړه هم ګنډلې دي لکه 15 دلته نه کاریګر در سره دي کار چې دې پوس په کټه کې دي جلبوتیان سره دي ننګرهاریو ډېر ښه ده دلته په شنبوت کې کوم راخ خلک ډېر کې چې ته یې وښیې اوس ګوته پکې ږدي چې دا راخ ډېر ښه رسو مې خال د نمرنګ رنګینه ډېر خولي خړ سودا رنګینه کام خولي دا زیړ رنګ نه دا مثال پرینس ورلس نه پر نه وکړه زیړ ډېر رنګینه څنګه بیرته بیا شوخ رنګینه خال ډېر صحیح رضا خو خاطرېږي والله الحمدلله رضا ته مې ډېر خوشو دوستانو بیروبار ډېر زیات دی دلته نو شنبوات بازار کې یو هیله ده چې د دې خپرونې څخه به تاسې ټول خوند واخلئ کمنټونو کې راته لیکلی شئ چې بله خپرونه به بیا ستاسې لپاره چیرته چمتو کړو عابد صاحب زړه دې نه دی چې همدلته خپرونه پای ته ورسوو ښه دوستانو شنبوات بازار کې زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسې راسره ولیدله تر بلې دې خپرونې ما ساجاد شاه عابد زادران او په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړی هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ